سلامونه او نیکی هیلې جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. په دې خبرونه کې د ډیټا سیټ ازموینې د شخایبن برخه یا هغه د ایمیل لیکل یا د بریف لیکلو برخه زده کوو. په دغه برخه د امتحان کې په څه ډول باندې سوالونه راځي، کوم موضوعات ډیر پکې راځي، همدارنګه چې شی باید په نظر کې ونیسو ترڅو په دې امتحان کې ښه نمرې ترلاسه کړو او په عملی ډول باندې دوه دانې ایمیل په ګډه سره لیکو. د خبرونې تر پایه له ما سره اوسئ. ډیټا سیټ شخایبن دا د schriftliche Prüfung دریم ټایل یا دریمه برخه ده. په دې کې تاسې 10 دقیقې وخت لرئ ترڅو خپل ایمیل یا خط ولیکئ. تاسو لپاره دوه دانې سوالونه یا دوه دانې aufgabe درکول کیږي چې له هغې نه یو دانه ټاکئ. په دغه یو دانې aufgabe باندې تاسې باید شاوخوا 80 کلمې ایمیل ولیکئ. که چیرې تاسو ته په aufgabe کې ویلي وي چې کم تر کمه څو کلمې ولیکئ، بیا به هماغومره لیکئ. که چیرې نه وي لیکلي، زما وړاندیز همدا ده چې تاسې 80 او یا هم له هغې نه ډېرې ولیکئ. که چیرې کمې کلمې ولیکئ، ستاسې ممکن نمرې کمې نه سي، خو که چیرې تاسې ډېرې کلمې ولیکئ، د دې چانس ډېروي چې ستاسې د لغتونو ذخیره ډېره ښکاره کړي او تاسې ته په ډېرو نمرو کې مرسته وکړي. خو شرط پکې دا ده چې څومره کلمې چې لیکئ په موضوع په چوکاټ کې له موضوع نه د باندې جملې یا هم خپل خط ونه لیکئ. موضوعات پکې اکثرا رسمي او یا هم نیمه رسمي بڼه لري، یعنی اکثره وختونه داسې ایمیل یا بریف پکې راځي چې تاسې په رسمي ډول یې باید ولیکئ. خو دا موضوعات له کومو برخو ډېر راتلی سي. تاسې پوهیږئ چې د انټیګراسیون کورس او همدارنګه د ډیټا سیټ ازموینه دواړه د کډوالو لپاره جوړ شوي دي ترڅو د کډوالو سره په ورځني ژوند او د ستونزو په حل کې په جرمني ژبه کې مرسته وکړی سي. نو دا ازموینه هغه موضوعات ډېر رانغاړي چې ښایي تاسې ورسره مخ سئ، لکه په ټولنیزو روابطو کې دعوتنامه لیکل یا یو څوک یو څه شي ته رابلل، همدارنګه له دفترونو سره اړیکه درلودل لکه بانک، د بیمې دفتر یا هم دولتي دفترونو ته یو خط او نامه لیکل. په دې اړه باندې موضوعات راځي. د دې ترڅنګ د ماشومانو د مکتب او د درس او د تعلیم په اړه باندې راځي. د کار د موندنې لپاره موضوعات ممکن پکې راسي او همدارنګه د روزمره ژوند موضوعات پکې راځي، لکه تاسې په خپل کور یا اپارتمان کې ستونزه لرئ یا همدې ډول باندې په آنلاین اخیستلو کې بشتلون کې څه ستونزه سره مخ شوي. په دغه موضوعاتو باندې اکثره دغه aufgabe راځي د دغه امتحان، نو تاسې دغه موضوعاتو ته ډېر چمتووالی ولرئ. مخکې له دې نه چې تاسې ازموینه پیل کړئ، باید دا کارونه ترسره کړئ. لومړی دواړه aufgabe یا دواړه سوالونه په دقت سره ولولئ او وټاکئ چې کوم یو یې ستاسې لپاره اسانه ده. بیا هغه ټاکل شوی اسانه aufgabe په دقت سره بیا ولولئ او کومې اړینې او کلیدي کلمې چې په هغه کې راغلي دي هغه نښه کئ په خپل قلم سره او په دې ځان پوه کئ چې مسله څه ده، د څه په اړه باید ایمیل ولیکئ، موضوع څه ده. بیا په دې ځان پوه کئ چې هغه چاته چې تاسې ایمیل لیکئ هغه څوک ده، آیا د هغې نوم درته معلوم ده؟ که نوم یې معلوم وي، ښځینه ده که نارینه ده. بیا په دې ځان پوه کړئ چې هغه تاسې ورسره پیژندګلوي لرئ او که نه لرئ، یعنی هغه پیژنئ، یعنی رسمي ایمیل باید ورته ولیکئ او که نه نیمه رسمي یا غیر رسمي ایمیل باید ورته ولیکئ. که چیرې د هغه کس نوم تاسې ته معلوم نه وي چې ستاسې ansprechpartner څوک ده، بیا د sehr geehrte Damen und Herren anreden نه کار اخلئ. که چیرې د هغې نوم درته معلوم وي او هغه یو سړی وي، په رسمي ایمیلونو کې بیا sehr geehrte Herr وروسته له هغه نه د هغې تخلص لیکئ. دا د geehrte کلمې نه آخر کې یو دانه ای راغلی ده، دا ای مو له یاده ونه وځي. د نارینه نومونو لپاره دا راځي. او که چیرې هغه یوه ښځه وي، بیا sehr geehrte Frau وروسته له هغې نه تخلص لیکئ. که چیرې ستاسې ایمیل نیمه رسمي وي، بیا د sehr geehrte په ځای باندې lieber Herr تخلص لیکئ او یا هم liebe Frau تخلص لیکئ. او که چیرې احیانا تاسو ته داسې یو ایمیل راغلی وي چې په هغې کې تاسې باید غیر رسمي بریف یا ایمیل ولیکئ، بیا کولی سئ د لیبه نوم سره یې وکاروئ یا هم لیبه که ښځه وه د ښځې له نوم سره یې وکاروئ. خو اکثره بریف یا ایمیلونه رسمي راځي، ځینې پکې نیمه رسمي وي او ډېر کم تقریبا هیڅ داسې نه راځي چې یو ایمیل یې په ډیټا سیټ پروفون کې غیر رسمي حالت ولري. بله اړینه موضوع دا ده که چیرې تاسې نه د بریف لیکنې غوښتنه کړې وي یا هم د ایمیل لیکنې غوښتنه کړې وي، په دې دواړو کې هیڅ توپیر نشته.
البته په دغه امتحان یا دغه ازموینه کې توپیر نشته. په رښتیني ژوند کې بریف کې باید تاسې خپل ادرس ولیکئ، د انشپریخپارتنر ادرس ولیکئ، تاریخ ولیکئ او په ایمیل کې بیا دې شیانو ته ضرورت نشته ځکه ایمیل په اتومات ډول باندې ایمیل ادرس، تاریخ او دا ورسره لیکل کیږي. خو په دغه ازموینه کې چې تاسې ته که ایمیل راځي یا هم بریف راځي ضرور نه ده چې تاسې ادرس، لوکیشن یعنی اوټ یا هم داتوم یا دا خبرې ولیکئ ځکه چې ستاسې په نمرو باندې هېڅ تاثیر نه لري. که یې ولیکئ که یې ونه لیکئ نه ستاسې نمرې کمیږي نه ډیریږي. ستاسې نمرې له انغېډنه شروع تر شلوس پورې حسابیږي، یعنی له sehr geehrte Damen und Herren نه، له دغه نه پیل تر mit freundlichen Grüßen پورې. په دغه مرجع کې چې تاسې څه شیان لیکلي وي ستاسې نمرې له همدې نه حسابیږي، له دې نه اضافه رول نه لري. درځئ چې اوس په عملي ډول باندې لومړی بیلګه کار کو. د شخایبن په برخه کې د سوالو ورقې ترڅنګ د ځوابو ورقې لپاره داسې یو ورقه درکوي. تاسې په دې کې 2 صفحې ځای لرئ چې خپل ایمیل یا بریف پکې ولیکئ. دې ته انټورټ بوګن وایي. ستاسې نوم او تاریخ د ازموینې هر څه دا پکې له ځایه لیکل سوي وي. یوازې شی چې تاسې لیکئ هغه ستاسې خپل ایمیل یا لیکنه ده. په لومړي سر کې تاسې باید د سوالونو په ورقه کې دغه Aufgabe په دقت سره ولولئ. دلته ویلي دي wählen Sie Aufgabe A oder B. په دې کې د A یا هم د B Aufgabe وټاکئ. د یو په اړه باندې تاسې باید ایمیل ولیکئ. د دواړو په اړه باندې هیڅ وخت ایمیل مه لیکئ ځکه ستاسې نمرې باندې تاثیر نه لري بلکې ستاسې په وخت باندې منفي تاثیر اچولی سي ځکه چې تاسې 10 دقیقې وخت لرئ. په 10 دقیقو کې ایله تاسې په یوې دانې باندې ایمیل ولیکئ. نو هر یوه چې تاسو ته اسانه وي هغه ټاکئ او په هغې باندې ایمیل لیکئ. schreiben Sie möglichst viel، یعنی د امکان تر حده پورې ډیر ولیکئ. اوس په دې امتحان یا په دې ورقه کې ویلي چې تاسې د امکان تر حده ډیر ولیکئ. په ځینو کې ممکن لیکلي وي چې کم تر کمه 80 کلمې ولیکئ یا کم تر کمه 80 کلمې ولیکئ. په دې کې چې ویلي ډیر ولیکئ نو زما وړاندیز دا ده چې تاسې 80 او یا هم له 80 کلمو نه ډیر ولیکئ. که چیرې کم ولیکئ ستاسې نمرو باندې منفي تاثیر نه لري په دې شرط چې ټوله موضوع پکې رانغښتې وي. خو که چیرې څومره ډیر ولیکئ هماغومره ستاسې وړتیا ښکاره کوي او څوک چې ستاسې پارچه چک کوي هغې ته دا ورښکاره کوئ چې تاسې د لغتو ذخیره او همدارنګه ستاسې وړتیا ډیره ده. نو تاسې کولی شئ هر څومره ډیر ولیکئ خو په شرط چې له موضوع نه بهر کوم څه پکې ونه لیکئ. اوس نو بیا Aufgabe A او Aufgabe B دواړه سره لولئ. هر یوه چې تاسو ته اسانه وه همغه ټاکئ. کله مو چې هغه وټاکله د بیلګې په ډول زه ځان ته Aufgabe A ټاکمه بیا به تاسې په انټورټ بوګن کې هم د Aufgabe A ځای په نښه کوئ یعنې ما ځان ته د A Aufgabe ټاکلې ده. بیا راځئ د همدغه A Aufgabe په دقت سره لولئ. اړینې کلمې او کوم څه چې پکې دي په هغه ځان پوه کوئ. اوس ځان پوه کوو چې دلته یې څه ویلي. Sie möchten einen Erste-Hilfe-Kurs machen. دا اړینه کلمه ده پکې دا نښه کوو Erste-Hilfe-Kurs. Sie haben noch Fragen. noch Fragen اړینه کلمه ده ځکه تر اوسه پورې پوښتنې لرئ په دې اړه باندې. schreiben Sie eine E-Mail an Herrn Schmidt. Herrn Schmidt ته یو ایمیل ولیکئ. دا اړین ده. دا نوم باید ستاسې په یاد باندې وي. vom Weiterbildungszentrum. schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. دغه باره کې تاسې باید د یو پوینټ باره کې یو څه ولیکئ. دا 4 واړه اړین دي. د هر یو په اړه باندې حتما باید تاسې یو څه ولیکئ ځکه د دې هر یوې نمرې لري او که چیرې څه پکې ونه لیکئ ستاسې نمرې کمیږي. اوس راځو خپل ایمیل لیکل پیلوو. تاسې باید خپل خط یا ایمیل مستقیم په انټورټ بوګن کې ولیکئ. د سوالونو په ورقه کې چټل نویس مه لیکئ چې وایي زه وروسته بیا پاک نویس کوم ځکه 10 دقیقې وخت کم وي او تاسې ته ممکن په آخر کې وخت پاتې نشي تر څو بیرته خپل ایمیل یا خط را پاک نویس کړئ. نو مستقیم یې دلته پیلوئ. که چیرته غلط سوی کولی شئ چې خط کش کړئ او هغه غلطي بیرته اصلاح کړئ. په همدې ورقه کې هیڅ توپیر نه کوي. نو راځو خپل ایمیل ته. په لومړي سر کې موږ وکتل چې هیر شمیټ ته باید ایمیل ولیکو. دا یو رسمي ایمیل ده باید ولیکو. نو sehr geehrte Herr Schmidt. تاسې کولی شئ دلته د نن ورځې تاریخ هم ولیکئ کومه ورځ چې تاسې ازموینه ورکوئ خو دا حتمي او ضروري نه ده او ستاسې په نمرو باندې هیڅ تاثیر نه لري. وروسته له انغېډ نه یوه کامه ورکوو. په لومړي سر کې تاسو باید یوه کوچنۍ مقدمه ولیکئ چې دا ایمیل د څه لپاره لیکئ. دې ته Einleitung وایي. نو دا ایمیل موږ د دې لپاره لیکو چې غواړو د لومړنیو مرستو یو کورس پیل کړو او د دې په اړه څو پوښتنې لرو. مقدمه کې ما ولیکل Ich möchte mich gerne für einen Erste-Hilfe-Kurs anmelden und habe einige Fragen dazu.
دا سوله زموږ مقدمه چې د څه لپاره دا ایمیل لیکو. اوس راځو دغه څلورو پوینټونو ته چې دا څلور پوینټونه باید جواب کو. لومړی پوینټ ده warum Sie einen Erste-Hilfe-Kurs machen möchten. ولې د لومړنیو مرستو کورس غواړئ وکړئ. د دې لپاره تاسې هم کولی شئ د همدې په ادامه کې ولیکئ، یا که چیرې تاسې خط کوچنی وي او ورقه درته کفایت کوي، بیا کولی شئ یو خط پرېږدئ په بل خط کې پیل وکړئ چې یو پاراګراف جلا سي. د لومړي پوینټ په ځوابولو کې مو ولیکل: Der Grund, warum ich diesen Kurs absolvieren möchte, ist, dass ich im Berufsalltag und auch in meiner Freizeit oft in Situationen kommen könnte, in denen es wichtig ist, schnell und richtig Erste Hilfe leisten zu können. همدومره کفایت کوي چې تاسې لومړی پوینټ ځواب کړئ. خو د دې لپاره چې تاسې وکولی شئ لږ ډیر ایمیل ولیکئ، تاسې کولی شئ یو بله جمله هم ور اضافه کړئ. ما ور اضافه کړل: Ich halte es für sehr wichtig, diese Kenntnisse zu erwerben, um im Notfall handlungsfähig zu sein. اوس راځو د بل پوینټ لپاره ځواب جوړو. بل پوینټ ده Ihre Erfahrungen. ستاسې تجربې، مخکې له دې نه کومه تجربه لرئ په دې برخه کې که نه لرئ. د دې لپاره زه بیا یو خط پرېږدمه، بل خط کې پیلومه، بل پاراګراف دلته لیکمه. د دې پوینټ لپاره ما ولیکله: Zwar habe ich in der Vergangenheit schon einige grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen erlernt, jedoch ist dieses Wissen schon einige Jahre her. Ich möchte meine Kenntnisse vertiefen, um sicherzustellen, dass ich im Ernstfall richtig reagieren kann. دریم هغه ته راځو، دریم پوینټ ته Dauer und Termin des Kurses. مدت او د ترمین په اړه باید پوښتنه وکړو. ما ولیکل: Könnten Sie mir bitte Informationen zu Dauer und den möglichen Terminen des Kurses zukommen lassen? اوس راځو څلورم پوینټ ته چې د کوسټن په اړه ده. د څلورم پوینټ په اړه ما ولیکل: Außerdem interessieren mich, wie hoch die Kosten für den Kurs sind. اوس نو موږ د څلورو پوینټو په اړه باندې ایمیل ولیکه. اوس راځو فقط د بندیدلو لپاره یوه منندویي کوو او په اخره کې mit freundlichen Grüßen لیکو. د دې لپاره ما ولیکل: Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und danke Ihnen im Voraus für die Informationen. Mit freundlichen Grüßen علي احمدي. mit freundlichen Grüßen چې تاسې ولیکئ، اخر ته یې ټکه یا کامه هیڅ شي نه ږدئ، وروسته خپل نوم او تخلص لیکئ. دا نوم او تخلص باید حتما خپل ولیکئ، ځکه چې دا د امضا وظیفه هم ترسره کوي. له دې نه معلومیږي چې دا خط تاسې په خپله لیکلی ده. په دې سره ستاسې ایمیل ختمیږي او تاسې باید د وخت ته په کتلو سره کولی شئ خپل ایمیل یو ځلې بیا مرور کړئ. که چیرې کوم ځای کې مو غلطي کړې وي، هغه غلطي اصلاح کړئ. د اصلاح کولو لپاره یې تاسې کولی شئ که چیرې کومه کلمه تاسې نه غلطه سوي په هغې کلمې باندې خط کش کړئ، په سر پورې برته ولیکئ، او همدارنګه که کوم ځای کې کومه کلمه پاتې وي داسې یوه نښه وکئ او بیا هلته هماغه کلمه ولیکئ. که چیرې تاسې نه اوږده جمله پاتې سوي وي، بیا تاسې کولی شئ همداسې یوه نښه وباسئ، د هغې نښې پورته نمبر ووهئ، لکه لومړی نمبر، بیا د خپل ایمیل په آخره کې په خالي ځای کې هماغه اول نمبر نښه کړئ او خپله جمله بیا دغلته ولیکئ. په دې ډول باندې تاسې خپلې غلطیانې اصلاح کولی شئ. دا کار تاسې سره کمک کوي چې ستاسې نمرې کمې نه سي دغه غلطي په ځای باندې چې تاسې کړې ده. همدارنګه د داسې یو وسیلې یا د پاکونکي د کارولو لپاره تاسې مخکې له مخکې له خپل استاد نه اجازه واخلئ یا پوښتنه ترې نه وکړئ چې دا وسیله کارولی شئ که یې نه شئ کارولی. اوس راځم دې ته چې دغه ایمیل مکمل 80 کلمو نه ډیر ده او دا د 20 نمرو لپاره دا ایمیل مکمل لیکل شوی ده او هیڅ غلطي په دې کې نشته، ځکه دا ما په آرام فکر باندې مخکې له مخکې لیکلی ده او بیا مې څو ځلې چک کړی ده. خو کله چې تاسې په 10 دقیقو کې د امتحان په وخت کې ایمیل لیکئ، ممکن تاسو نه ځینې غلطي وسي، اشتباهات درنه وسي چې هغو ته هم پام نه سي، څه درنه کته او پورته سي. نو هغه کوچني غلطیانې چې په مجموع کې ستاسې د ایمیل په معنا کې هغه څه چې دلته درنه غوښتي وي د هغه په لیکلو کې
ستونزه نه رامنځته کوي یا معنا نه تغییروي د ایمیل په هغې باندې ستاسې نمرې نه کمیږي نو هیڅ ورته تشویش مه کوئ. زما د ټلګرام چینل تعقیب کړئ. هلته مې څو دانې ایمیلونه او افګاو ایښي دي. په هغې په اړه باندې تاسې کولی شئ ایمیلونه ولیکئ، بیرته یې اصلاح کړئ د جیټ جی پي ټي په کومک سره یا هم نورو طریقو نه یې کولی شئ په هغه ایمیلو باندې تمرین وکئ. په دې هیله چې دغه لومړنۍ بیلګې چې موږ په عملي ډول باندې کار کړله تاسو ته ډېر څه در زده کړي وي. راځئ چې دویمه بیلګه کار کړو خو دا په عملي ډول نه کاروو. په همدغه صفحه کې کتلی شئ. Beispiele 2. Aufgabe. Ihr Bekannter, Herr Max Litwicki, fährt diesen Samstag in den Urlaub. ستاسې شناخته دلته ایا بیکانته راغلی، یعنې دا کس تاسې پیژنئ. د دې نه معلومیږي چې تاسې باید رسمي ایمیل ونه لیکئ ځکه دا سړی تاسې ته آشنا ده، خو له نوم سره یې هی راغلی ده. په دې معنا چې نیمه رسمي باید ولیکئ، بیخي غیر رسمي ونه لیکئ. دا یې د شنبې په ورځ ځي رخصتیو ته. Er hat Ihnen eine E-Mail geschrieben. Er möchte, dass Sie sich um seinen Garten kümmern. Schreiben Sie ihm eine E-Mail zurück. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Hilfezusagen, Ihre Aufgaben, Werkzeug, wie oft. راځو لوزونګ ته. Lieber Herr Litwicki. دلته مې د لیبا کلمه کارولې ځکه چې نیمه رسمي ده د موږ ایمیل، halb formell ده، یعنې د sehr geehrte Herr په ځای باندې باید lieber Herr وکارو. Vielen Dank für Ihre Nachricht. دلته هم ګورئ چې د نیمه رسمي ایمیلونو لیکنه کې هم تاسې باید د ډو په ځای باندې Sie, Ihnen, Ihre وکاروئ. لکه دلته مې چې ویلي Ihre Nachricht. نه باید ووایئ deine Nachricht. Gerne übernehme ich die Pflege Ihres Gartens während Ihres Urlaubs. Ich werde regelmäßig vorbeikommen, um die Pflanzen zu gießen, das Unkraut zu entfernen und den Rasen zu mähen, falls nötig. Das erforderliche Werkzeug wie Gießkanne, Handschuhe und Schaufel ist im Schuppen vorhanden und reicht vollkommen aus. Ich plane, alle 2 bis 3 Tage vorbeizukommen, je nach Wetterlage. Sollte etwas Unvorhergesehenes auftreten, lasse ich es Sie rechtzeitig wissen. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Urlaub und viel Freude. Viele Grüße, Ali Ahmadi. په آخره کې هم د mit freundlichen Grüßen لځایه ځکه چې نیمه رسمي ایمیل ده کولی شئ ولیکئ viele Grüße. ورځو دریم Beispiel ته. دا Aufgabe تاسې په خپله ولولئ او کوښښ وکړئ چې په کومنټ کې راته حل کړئ یا ایمیل یې راته ولیکئ. زه به هم کوشش وکړم چې ستاسې ایمیلونه درته اصلاح کړم. نو دا ول د ډي سیټ ازموینې په اړه باندې ټول اړین معلومات چې تاسې باید زده وي. هیله لرم چې دا ویډیو درته ګټوره تمامه شوې وي. زه هڅه کوم چې نورې بیلګې هم په نورو ویډیوګانو کې کار کړم او تاسې لپاره یې خپرې کړم. نو ما په یوټیوب، انسټاګرام، ټلګرام، واتساپ، په ټیک ټاک، همدارنګه په فیسبوک کې ډویچ میټ ظریف نوم سره موندلی شئ. تر بل درس او تر بلې خپرونې تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم.